عامې روغتیا وزارت نن په رسمي ډول دیني عالمان او ډاکټرانو ته د حج او اوقافو وزارت د فتوا په ورکولو سره د کرونا وایروس د واکسینو لړۍ پیل کړه. دغه لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې تازه په ځینې هیوادونو کې د کرونا وایروس درېیمه څپه خپره شوې ده. د حج او اوقافو وزارت زیاتوي چې د کرونا وایروس واکسین لګول روژه نه ماتوي او ټول هیوادوال کولی شي دغه واکسین ولګوي. د واکسین په ارتباط باندې خصوصا د کرونا ضد واکسین چې اوس روزه پرې راورسېده، د ارشاد حج اوقاف وزارت ډېره تفصیلي فتوا ورکړې ده چې په دغه ارتباط باندې واکسین کول هیچ مشکل نه لري، روزه نه پرې ماتیږي. بنان از دوستایی که تشویش دارند که شاید واکسین در رمضان مشکلی داشته باشه، وزارت ارشاد حج اوقاف فتوا را صادر کرده، هیچ نوع مشکل نیست. عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایروس درېیمه څپه د لومړۍ او دویمې څپې په پرتله خطرناکه ده، نو ځکه هیوادوال باید ډېر پام وکړي. دغه وزارت په خبره دوی پوره چمتوالی نیولی او په دې اړه یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته طرحه استولې چې تر تاییدی وروسته به یې له هیوادوالو سره شریکه کړي. وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در موج سوم با اتکا بر تجربه‌ای که از موج اول و دوم داشته و همچنان مشوره بسیار وسیع و گسترده‌ای که با تمام جریانات ذی‌دخل انجام داده، نیکبختانه پلان مبارزه با موج سوم کرونا را تکمیل کرده. امروز عصر در جلسه‌ای که تحت رهبری جلالت مآب رئیس جمهور برگزار خواهد شد با رهبری دولت افغانستان شریک میکنه. بعد از تاییدیه زو با رسانه‌های محترم و با تمام مردم از طریق وبسایت وزارت صحت عامه شریک خواهد شد. عامې روغتیا وزارت وایي دوی د ټولو راوارده شویو واکسینونو تاییدي د روغتیا له نړیوال سازمان اخیستې او تازه چین ورته د 400,000 ډوزو واکسینونو د ورکولو وعده هم کړې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان تر تایید وروسته به د دې واکسینونو لړۍ هم پیل کړي. تعداد زیاد کشورهای دنیاست که معطل به تاییدی سازمان صحی جهان نشدن، ولی ما در افغانستان به دلیل جو منفی که وجود داره، به دلیل ابراز نظرهای غیر تخصصی ولی عوام فریبانی که در برابر واکسین و امثال میشه بسیار محتاط عمل کردیم. تا اکنون تنها واکسینی را که استفاده کردیم واکسین است که مورد تایید سازمان صحی جهان هست. چین بر ما 400,000 دوز وعده کرده، این را بر ما میفرسته. هنوز تاییدی نهایی سازمان صحی جهان برش نامده، در پروسه هست، ولی با وجود از آن چون اوضاع ایدئال نیست، روتین نیست، ما از جمهوری چین خواستیم که واکسن ها را انتقال بده، در استاکای ما باشه و مجرد که تاییدی سازمان صحی جهان آمد به صورت وسیع ما را تطبیق خواهد کردیم. د حج او اوقافو او عامې روغتیا وزارتونه په هیوادوالو غږ کوي چې د کرونا وایروس مخنیوي په پار دغه وزارتونو لخوا وړاندې شوې وقایې په نظر کې ونیسي څو له دغه وایروس په امن کې پاتې شي.